کله هم سخت راشي نو په سخته پسې څه راځي راحت راځي نو په شپه پسې رڼا راځي چېرته په شپه پسې شپه دا نه دی راغلی چې څومره کسانو باندې هم سخته ده مصیبتونه دي هغو نه پکار چې خپل حوصله وبیلي او بس د ژوند نه تنګ شي چې په ما باندې پلانې مصیبت ته پلانې مصیبت ته او غټ مصیبت چې دی غالبا نن سبا که چاته وي نو هغه به وي چې قرضې به وي سړي باندې مالي مسله به ورته نو هغو ته موږ دا وایو چې ګوره په شپه پسې همیشه رڼا راځي ورځ راځي په شپې پسې شپه چېرته هم نه راغلی او دا یاد ساتئ چې رب العالمین د 7 اسمانونو له پاسه هغه د بندګانو د حالات ویني او په دې خبر دی او په دې علم دی نو دا امتحانونه مصیبتونه راوستي هغه دي د هغه د طرف نه دي او لرې کوونکی څوک دی دا رب العالمین دی او هغه ته چې څوک اواز وکړي او د هغه نه دعا غواړي نو هغه یې اوري او هغه جواب هم ورکوي ذکر الله سبحانه وتعالى بالقرآن کی سوئی أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ الله یغه څوک دی چې کله یو مصیبت زده انسان مصیبت پې راپاسي چغې وایي هغه څوک دی چې هغه دا خبرې اوري یو رب العالمین دی په مصیبت کې الله سبحانه وتعالی د چغې وال دعاګانې غوښته د دې داسې مصیبت چې الله سبحانه وتعالی لرې کوي او زموږ مرض خدای چې موږ مصیبت کې الله نه یادوو موږ دنیوي چې کوم حالي باغې پسې منډې وو رب العالمین هم پرېښودی الله سبحانه وتعالی هغه ذات دی چې هغه د علم او د قدرت او د احاطې په لحاظ سره موږ ته د مرۍ د رګون هم زیات نږدې دی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي او کله چې زما بندګان تا نه تپوس کړي پیغمبر زما مبارک فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان زه یقینا ډېر نږدې یم د خپلو بندګانو ته اجیب دعوة الداعي اذا دعان کله چې دعا کوونکی دعا غواړي نو هغه الله وایي زه قبلوم تاسو ګورئ نه موسی علیه السلام ته داسې یو مثال چې دریاب د هغه مخې ته او شاته څوک وو فرعونیانو موسی علیه السلام سره لږ خلک وو هغه هم کمزوري او د موسی علیه السلام په خپل رب باندې دا یقین نو کله چې دوی یو بل ولیدو الله څه وایي فلما تراءى الجمعان کله چې فرعونیانو موسی علیه السلام بني اسرائیل ولیدو بني اسرائیل هغه ولیدو الله وایي قال أصحاب موسى إنا لمدركون مخو تماشو بس دغه راورسي موسی علیه السلام ته دغه راوله تاوی چې موږ دیږي دغه راوله اوس دغه په لکاو فوج دی دغه موږ تباو برباد دا د پیغمبر دی جواب ته ګوره د مؤمن جوابي قال كلا إن معي ربي سيهدين دا ورته دې شونې چې نه وایي هېڅ چېرته نشي کېدی ګوره د یقین ته او د ایمان ته چې دا د نه بدلو خبره ده او کېدی نشي چې فرعونیان دې راشي او موږ دې راونیسي دا نشي کېدی ولې دا دومره مضبوطه خبره دی کوي ان معي ربي زما رب دی هغه به مرسته کوي تاسو ګورئ یونس علیه السلام ته یونس علیه السلام د ماهي په خېټه کې تکې تورې تیارې وي اوبو کې دننه رب العالمین دا ځای راویستی و که نه راویستی راویستی و الله څه وایي فاستجبنا له ونجیناه من الغم الله وایي موږ د هغه چې دی نه خبره اورېدلې وه او هغه موږ د دې غم نه راویستی خو تاسو ګورئ نه رسول صلی الله علیه وسلم چې هجرت په لار روان شو او غار کې دننه ناست و دوی ورسره څوک و ابوبکر صدیق رضی الله عنه او د مشرکین پسې ګرځېدو رالو د غار په دې خوا کې کته ته وبرد ابوبکر صدیق رسول ته یا رسول الله که یو پکې د خپلو خپو ته وکړو موږ به ویني نو الله سبحانه وتعالی هم هغه خبره کوي إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار کله چې کافرانو دوی ویسو دوه کسانو الله وایي دوی په غار کې إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا
خپل ملګري ته څه ووي وی یریږه غم مه کوه زموږ سره څوک دی زموږ سره زموږ رب د رسول صلی الله علیه وسلم په ټیم کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته وویل الله سبحانه وتعالی راغځي نه هغوی څنګه بچ کړه که مشرکین دغه ټیم کې دغه ځای کې تاویدي خو دوی ولیدو وی نه به لاړ مدینې ته پکې ورسېد لنډه دا د هغوی اوږده موضوع ده ځان له خو لنډه دا چې د رب العالمین سره رابطې ساتئ نو ستاسو له سختې به څه شي دا به اسانه شي وګوره دې ته چې دا درې کسان دي او یو غټ راولید او غار یې بالکل بند کو رب العالمین دا غار ازاد کو روان شو ولې ځکه چې الله سره رابطه وکړه دا خو په زور نه کېده دغه ټیم کې که دوی د ټولې دنیا د پیسې را جمع کړې نو پیسې به ورکولې چاله او که دوی نسب هم زورور وي او که دوی واسطې هم غټې وې د مخلوقاتو سره خو هېڅ نه کېږي خو چې د رب العالمین سره واسطه وه د هغه سره رابطه وه مصیبت څه شو ختم شو